د پاکستاني لوبغاړو ژړاوې او ابراهیم ځدران ته د پاکستانیانو غوسه ده چې ابراهیم ځدران څنګه په خپلو تاریخي خبرو باندې پاکستانیان وسوځول. همدې ویډیو کې را سره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنۍ وایي لوبغاړي ټوله شپه ژړلي او خوب یې نه ده کړی. سما ټلویزیون راپور ورکړی چې د پاکستان لوبډلې لوبغاړو تیره شپه هوټل ته په رسیدو سره ژړا پیل کړه. تر سهاره یې ژړلي او خوب یې نه ده کړی. راپور زیاتوي چې کپتان او لوبغاړي په خپل خرابې کارکردګۍ د خفګان او افسوس اظهار کړی. بل خوا تیره شپه پاکستان ته د تاریخي ماتې ورکولو وروسته کله چې ابراهیم ځدران د لوبې غوره لوبغاړی جایزه واخیسته، نو هغه افغان کډوالو ته یې ډالۍ کړه چې په زوره له پاکستانه ویستل کیږي. د نوموړي دې خبرو پاکستانیان سخت غوسه کړي او وایي چې افغان لوبغاړي پاکستان کې کرکټ زده کړ، خو اوس له یوې خوا دوی ته ماتې ورکوي او له بلې خوا په سیاسي ګزار سره د پاکستانیانو په زخمونو مالګه اچوي چې باید داسې نه وای شوي. د پاکستان آی سپورت تلویزیون په راپور کې ویل کیږي چې افغان لوبغاړو د پاکستان د میلمه پالنې احترام ونه کړ. دغې رسنۍ ویلي پاکستان د 40 کلونو راهیسې د زرګونه افغان کډوالو میلمه پالنه کوي، خو افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران د جایزې ترلاسه کولو پر مهال د دغې میلمه پالنې بې احترامي وکړه. د پاکستان قربانۍ یې بابیزه وګڼلې. د دغې رسنۍ په راپور کې ویل شوي چې افغان کډوال د پاکستانیانو لپاره د اوږو بار ګرځېدلي دي. همدارنګه یو شمېر پاکستانیانو هم له افغان کډوالو سره د ابراهیم ځدران د خواخوږۍ دغه عمل غندلی او وایي افغان لوبغاړو د پاکستان څخه د لوبې ګټل او ورزش سیاسي کړ. یو شمېر پاکستانیانو بیا افغانانو ته د نمک حرامه خطاب کړی، خو افغانانو بیا د هغوی په ځواب کې ویلي چې نمک حرامه خو تاسو یاست چې زموږ د جهاد له برکته د اتوم بم مجهز پوځ او پرمختللو الوتکو خاوندان شوي، خو بیا هم دا احسان نه منئ. خو کرکټ شنونکي بیا وایي پاکستان تل ورزش سیاسي کوي او کله چې ګټي نو هره خبره یې سیاسي اړخ لري، خو کله چې شرمونکې ماتې وخوري نو بیا بیلابیلې پلمې لټوي او پر نورو د ورزش سیاسي کولو تورونه لګوي. درنو اوریدونکو، د دغې موضوع مربوط نظرونه مو تاسو هم راته په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.